هغه صاحب ستړي مسي زه د ملشه څنګه د کابل روسي اخیری بحث کې د کنځلي وکړلې لاړلې او ک دغه څه کنځلي کوي او که اوس په سر کې کنځلي وکړه بیا لاړ څه قاری صاحب هغه لایف بند کیږي ابو مواد دتا دلته یو کس ابو عماد په نامو باندې د ابو بکر رضی الله عنه توهین او سپکاوی کړي د ویل زینانه پیدا شوی دا ویډیو به درته ښکارا کړو بیا د تعالی کتاب له امام نه خبر درته کوم چې ابو بکر رضی الله عنه دی الله په خوخه خلیفہ جوړ شوی دا ویډیو کې وګوره دا یو نوی ویډیو خبره خورا کم تم اغا سه و قربانه کړي سم و دې جوړ سره نو یو خبر دا وګوره دا ویډیو چالو کړه پیداوار دی جواب دسته نشته ابو بکر پلاس خپل ورې سره واده کړو ورنه ابو بکر پیدا وشو یو جواب نه کړ ایمه غلا کوشش وکړه چې جواب واکړي بیا راځي په دغه ځای کې دا کس وایي چې ابو بکر رضی الله عنه پلار خپل ورې سره نکاح کړی و او ابو بکر رضی الله عنه د زنا نه پیدا شوی نه تا خبره اول دا مول دا جواب راکړه کنه تاسو زمو پرې والے را کړو دا څه ورته ویټ جوړ کړی او پټو د مولا لګاله اوس جړې د بل کس والے غواله دا تاسو کار کو په شرمېږي نه اوس دلته موږ د دوکه راکړي ولی په غورز دی په اخیری کې د عمر رضی الله عنه سپکاوی وکړل کنځلې دی وکړي موږ څومره د انسان په سترګه درته کتل چې ته اغا سبي ته بدلته لمون سره علمي خبري وکړي وس یو کوچینه کې سوال اغا سب ستا په غورز ویل ته دلایل درته راوړم اغا سب د تا په تفسیر القمی کې صحیح روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لما نورسته به خلیفہ د مسلمانانو ابو بکر وی ته منی دا روایت دی کینه منی زنه معنا دا کومه دغه کړي هغه تاسو دا تفسیره کوم دا واست ویټ کې وخیله ونظریه تاسو دا کتاب تفسیر دي درته خیمه تفسیر القمی تفسیر الصافی بحار الانوار دا ټولو دا روایت راوړی دا او وایي چې دا روایت صحیح ده چې نبی علیه السلام ویل چې لما نورسته به خلیفہ ابو بکر وي د څه شي خلیفہ د اسلام خلیفہ که د حکومت خلیفہ د مسلمانانو رسول الله نورسته طبعا خلیفہ دی رسول الله خلیفہ وي هغه په ارث په حکومت د غدا پاره وکنه لالچ خلیفہ غاخو لالچ کول کنه غاخو د دنیا لالچ کول زکو لالچ ته به ورسته راسو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وای ماته الله ویل الله اخبرني الله ز خبر کړم چې نتا نو ورسته به خلیفہ او امام ابو بکر وی چا ویل دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اوس وکس درته دا وګوره دا د تا کتاب ده بحار الانوار 22 جلد 209 صفحه ده په دې کتاب کې وګوره وقال علي ابن ابراهيم كان سبب نزولها رازي لكن دغه ځای مطلب بدا زیده وانا افضي اليك سرا حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين رسول الله وایي زتاته یو پټه د سر خبره درته کوم ته چاته موایا فقالت نعم ما هو يا رسول الله راتويخي تشيدا فقال إن أبا بكر يلي الخلافة لما نورست بخليفة أبو بكر جوريجي بيوغورا ثم بعده أبوك لدنا ورست بديتاب نار عمر جوريجي فقالت حفصة رضي الله عنها ما ورتوين من أخبرك بهذا يا رسول الله دا خبر دي تادا كدي بلچادا قال الله اخبرني الله وایز خبر کړم دا دی یو کتاب بل کتاب دي تاسو ګوره امداد تفسير القمي نس دوله سو کاله مخکې لیکل شوی ده تفسير القمي بدې کتاب کې ورته وګوره امدغه روایت تفسير القمي كان نزول سوره التحريم 300 او شپږ او یا سګریټ خو در باندې راوي سل دی روایت نو خدای دې خیر کړو ریپورت مو وها په خدای قسم کې یو دقیقه ده قاری صاحب د سیګریټو لګولو وایلیشن راغی په د کیمرا ولا ما ځکه بندم زه پیګم د اوس په بل څه باندې دغه نسی کولای په دې باندې کوي
تاسي وسم دغه تفسير ته وګورئ وقال دي زي توغري وأنا أفضي إليك سرا فإن أنت أخبرت دا رواية رازي فقالت ما هو قال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعدي أبوك فقالت من أخبرك بهذا قال الله أخبرني الله بدي باني خبر كرلا دا رواية ممخكم در تخكارا كرل مسلمانانو دي رواية تاسي وغوري دي رواية تاسي وغوري دا رواية صحيحة هم دا تشي دا عدالة الصحابة دي شيخ محمد سند دي تاسو لوي ملادا فدي زكي ورتوغوري فقد روى علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح رس ولي أبو بكر ذنه تشبور استوهن كوي ولي أبو بكر رضي الله عنه بس زيري كوي ولي دي تاسي أغاقان شبور رازي أو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاته قسم نسبتنا كي لك داوسي دي غاقا سيبوي تسو قريد ما نزان مخلا سوا سوغريد بانيزان مخلا سوا محترم راغي ها سوغريد ما تسكوا دلت ان شاء الله دي ابو بكر دي عمر بچانس سي دي تاسو دغه شيانم که خدای کوي لمن درته یوسي کدي رب رضا نه خبر اوره د عمر ابو بکر عثمان دیو د دین د پر څه خدمت کړي دي د خو سره خبره څه نامې مترغل نه دي صبر دین د پر دیو څه خدمت کړي دي خدمت نه د کړي الله جل وعلا خپل خلیفګان دي رسول الله ټاکلي دي تا امام صادق علیه السلام وایي رښتیا وایي که دروغ وایي څه شي نه امام صادق علیه السلام دی وایي څه نه یې چې ابو بکر الله او دی الله رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ جوړ کړي دي ای خینو دره دروغ یې څنګه سم دی کنه دا یعنی امام صادق ختم دی تابس افرین امام صادق علیه السلام دروغ وایي غانا وای دروغه سره دا کتابونه غ سره غانې د تاسو ځونه نه جوړ کړی دی پېښوي ها د 12 کاله مخکې کتاب دی مال ځانه جوړ کړی تاسو ځونه نه ورچې ایتونه ایټ کړی دی ګوګل چې تاسو خپل ځونه نه ایتونه ایټ کو هو ورسته دی ګوګل ته لاړ زید وروخه مرسل جوړ سره وس ګوګل ته نه زه ګوګل زه نه پوهېږم دوره په موبایل د زه پوهېږم نه پوهېږم الله هغه سره څه خدمتونه شته نه هغه خبره څه لالچ د پر او کوی شوی دغه خدمت خو یې کړی دی ابو علي رضی الله عنه ته باغی فداک نور کول هغه خو تاسو قبضه کړیا کنه تاسو قبضه کړیا تاسو هغه باندې الله بنده دا زه تاسو ته حیران پاتې یم دا تاسو اوس کلمه وایي دا د عمر رضی الله عنه غیرت توسی اسلامي درته رسول دا الحمدلله خبر اوره دا تاسو عمر خبر اوره کنه اوس درته هم ته ویلو دا دین چا بچ کړی دی دا لګوي ته دین چا بچ کړی دی د زمو مو ترغله دی اوسه پورې دا دین الله جل وعلا الله پر خوخله نشتا کنه غاخ وخت الله شریک دی پېښوي خلونسته پوسی ملغا خو وخت الله شریک دی کنه چا ساتل دی انده امامانو د دین دیزه پر تاسو راوړی دی د عمر جو تاسو څه په وسو غپرې ګانډه کو د تاسو امامانو ساتل دی او د مو امامانو ساتل دی ماشاءالله دغه دغه امامانو دغه خپل باغی فدک ولې نسوي اخیستلی سي اوس دا ټوله دنیا ساتي د کربلا خبر اوره کربلا جنگ کې کوم 72 امام سره وکنه نو دا کوم پهله د عمر زمانه چې عمر سره وغه بیا د امام په خلاف ولې شو دا ورته نه دغه دو او یا کسان 72 کسان سی وو دا صحابه د حسین علیه السلام وو نو خو تاسو دا نور څه کوم د خلاف وکنه دا خو نور تاسو مسلمانان وو تاسو وکنه غزه نه راغلی اوس خبره سره ګاډي واډي ارته یو هغه خو د تا کتاب وایي چې ټول شی یو ولې الله بنده ولې دروغ وایي نه شیا نو د تاسو ټول مسلمانانو ته په خلاف شو پېښوي یزید ټولو ته پیسې ورکړي وي مسلم ابن عقیل منی ولې نه منم مسلم ابن عقیل وایي اسلام سره خیانت شی یو د تا کتاب نشونه کړه غدن تاسو ولادت کړه دي څونه وته مسلم ابن عقیل دروغ وایي وحسين عليه السلام وای له موږ سره خیانت شي وکړه حسين عليه السلام خو
نه هغه نه دی کړی هغه سره دغه ویلي نه دي هغه څه کوم 72 هغه صحابان د امام حسین علیه السلام و چې کوم د کوم عمر زمانه کې د تاسو ولا کوم وکنه چې عمر سو خبره په دې کې دو او یا خبره خورا کنه د تاسو چې کوم عمر زمانه کې کوم مسلمانان عمر سو د پیغمبر دین منل د پیغمبر پیروین کوله نو غدا بعد تاسو چې کله د اسلام پیغمبر ته بیا لاړ خدای دې بي خو بنیاد وباسه سي یو ځای کې در سره بیا بل ځای ته وتختی لکه مرداري مچان خبره حسین علیه السلام بکی خبره کو د حسین علیه السلام په 2 او یا کسانو کې ابو بکر او عمر او عثمان ولدي علي رضی الله زمان حسین علیه السلام ورونه دا منی نه ما غچته د عمر زمان چې ته عمر زمان خو نو عمر خو په خلاف علي رضی الله عنه زمان وو غاخو د هر شاته پته دی غاخو ټول مانی د امام حسین علیه السلام وایا عمر علیه السلام وایا عمر علیه السلام څه شپه وایم د حسین علیه السلام ورور د په کربلا کې شهید شوی ده کوم یو عمر د حسین علیه السلام ورور ده نه دا نه محمود سره شتونه کوي شوی وروریا سبحان الله دا سي دا دین در نه پټ کړی د په خدای قسم والله بالله ثم الله دا د حسین علیه السلام ورور ده عثمان د حسین علیه السلام ورور ده ابو بکر ورور ده علي رضی الله زمان دي ټول نه غته ټول درو ځنه نه زه ته هغه کیسه نه راخلم کنه زه ته کوم دا عمر سره کوم غټه پیغمبر زمانه کې کوم د تاسو ولا کوم کنه سیدا دا ټول دروغ د حسین علیه السلام سوړو نول د حسین علیه السلام سوړو نول ورونه اتلاس په دې اتلاس کې څوک ولې 15 نومان واخله نو دا ټول نومان خو ماته نارسي کنه نو 15 واخله 15 امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام اور حضرت عباس سلندار اور نور درګه عباس علمدار دي چا زویو بعد علی علیه السلام زویو مور چونی میدا مور بیبي ام کلثوم الله اكبر الله ام كلثوم دي حسين عليه السلام خور ده دي عمر بن هو خزه دي ابو دي دوم خليفه دي اسلام ام كلثوم يغي خزه ده حسين عليه السلام خور ده دي عباس علمدار خور ده خدای دي غرق خانه زه تاسو نه مو تاسو ما کوګنه تاسو خبر اورات په خلاف کوم عمر سره وګټم داواله بیا په خلاف شي دا اوس وخت کې به دا اوس وخت کې تاسو ساریو کتاب شته په شوي امام وجود علم نه لري یعنی خپل امام نه پیژني هغه باندې علم نه لري نو د تاسو ولا کوم د مثال نور د تاسو ساریو کتاب شته تاسو ولا کوم څه بیا علم شته د هر یو څه تاسو ولا علم شته تاسو هر یو کس علم شته نشته چې ته د فکر دا چې تاسو تا نه ځنیو ته خو ډایرکټ په ګوګل ورنوځي کنه ګوره اوس خبره دلته دا د اغاسه زدي ته حیران پاتې د تاسو د صحابه او ګستاخی او سپکاوي باندې سم خبر یاس او خپل دولسم امام نه پیژنم شرم درته پکار ده کنه ده پکار تو خياري بين خپل امامان او پیژني ته اهل بیت نه پیژني ته د اهل بیت او مورانی نه پیژني ته د علي رضی الله عنه څو اولادونه واغاسه محترمه ټول د فاطمه رضی الله عنها څو اولادونه نو اوس په درته ویلو اتلس کنه یعنی د فاطمه رضی الله عنها اتلس زمانو نه خو ټول غنه نه وکړه لا فاطمه رضی الله عنها نسی هغه څومره یو امام حسن علیه السلام یو امام حسین علیه السلام ایو ودرېګه دايم در پاتې دايم در تیر کله چې علي رضی الله عنه په مکه کې له فاطمه رضی الله عنها سره واده وکړل په مکه المکرمه کې اول حسن علیه السلام پیدا شو که حسین علیه السلام اول امام حسن علیه السلام کله چې علي رضی الله بیا هجرت کول مدینه المنوره ته حسین علیه السلام پیدا شوی او په مکه کې یعنی درس کتابونه مونږ تاسو کې زت ملو خنیانګه بهشبي ګوري مسلمانانو مال په مکه کې حسین علیه السلام پیدا شو که حسن علیه السلام وای حسن علیه السلام پیدا شو کله په مکه کې واده کړی د علي رضی الله فاطمه رضی الله عنها ولی دروغ وای
الله توس مولا خبره خو ولکن توس مولا سعید صاحب قاری صاحب محترم دا د زوس ګوګل ته لاړم دا د ګوګل ته دلته ما ورګ میل د مولا علی علیه الصلاۃ والسلام زامن نمونه په دې کې دا ټول د حضرت عمر دا ته ورشه تخپل ګوګل وګوره زه درته نه وې دا کتابونه دې مګوره ګوګل خو دروغ نه وای کنه دا ګوګل له دلته مولا علی ابن ابي طالب وګوره دا ټول نه دی دا د تراشه دا ټول د حضرت ابوبکر حضرت عمر ام کلثوم دا ټول نمونه ته دی لیست کې خي فاطمه رضی الله عنها په مکه کې واده کړی خبره اورته ته ځون کنه تراشه د مولا ګوري مسلمانانو نه پیژني د دې وای موږ اهل بیت منو دا اغا صاحب دا غبل رسول الله عمر یا زه اغا صاحب نه سړیا اغا انزلي او په مونږ باندې ګوري تخته فاطمه رضی الله واده چیرې سوې غسه راشه تاسو مو دا ویډیو خیر دا غاسي بهم خبري در سره کوم روایتونه درته نورم تا غ روایت پیدا کړل چې مهدی علی السلام په سګرځي دی وایزه په دوه درته پیدا کوم هغه روایت پیدا کړل زک صبر وکړه نه ته د مولا مليانو صدقه ولې نه کې دا مبایسه ولې نه ولا نرى ولا خور سراي ولا انا بموندا ور سراي ولا شاري غاخو څو ماتي دواتونه در کوتون ته نه ورسې ته ونه تخته مم لازم زه خدای یو نیم کال کې دلته درته ناسم چې تاسو ته خو سره غسه مو سره ویډیو راغلی نه دی ته ولا دا ټیک ټاک ته کوئی شی هر ټین د کسو څو سره ته ولا ویډیو راغلی نه دی زه نو سره ورسره خو ویډیو راغلی چې نار دي څومره اغاګان دي ټول په خدای قسم رانه تختی دي ای چوکانی تختلی پر شینار ولا تاسو سره پر ناس نیت تو رسول تاسو الغا کړی منه زیرا کنه خبر اوره ابو موادي په امامت مناظره و تختیدل قاری شفیع الله مؤمن اکاونټ ته ورنینو ز ویډیو الته پرته ده د نجف دی په مهدی باندې مناظره و تختیدل هدایت و تختیدل عالی دی و تختیدل تور پټکای سید دی و تختیدل ټول په خدای قسم تختیدل موږ دروغ نه وای دا شپږ سو مسلمانان دلته ناس شپږ سو مسلمانان د دې شپږ سو مسلمانانو دلته دی وای چې قاری صاحب ته دا خبره په دروغ باندې وکړه تراغله لیدل صلی الله یاري چې تختیدلې دا لې بده باندې خرابای چې مخکې سګریټ ولګول اغه سي محترمه الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي معلومات حاصل کړي ښه اهل بیت و پیژني فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها څلور اولادونه لري ښه اوس زه درس دکوم ښه دا لما ګناهګار نه مزد کړه فاطمه رضی الله عنها اول مشیر زوی حسن مجتبى عليه الصلاه والسلام ده دوام زوی امام حسین عليه الصلاه والسلام شهید د په ظالمانو قاتلانو باندې تر قیامت پورې لعنتونه وي یا رب دا دوم بچي درايم يلور ده زينب عليها السلام تلرم يلور ده ام كلثوم عليها السلام لا تلور اولادونه دي فاطمه الزهراء دي فاطمه الزهراء هغه محترم په مکه کې واده نه ده کړی په مدینه کې کړی ده دغه اولادونه په مدینه کې ټول پیدا شوي دي تلور اولادونه یې فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نور ټول اولادونه وويس اولادونه دي تا کتاب وایي وویس اولادونه دي تا په کتابونو کې په هغه کې دا څلور له فاطمه رضی الله عنها نه دي نور ټول له نورو بیانونه دي ښه د زده کړی دی دا صبر که زه ته یو سوال راوړم کنه زه د کتاب چې کس یو سوال د ترن څخه جواب تر کوي شي بیا کنه او ریپورت مو هغه دلته مو ته معلومیږي ریپورت مو هغه دی روایت راوړي سوال راوړي بل هغه سیب راپورت کړی الله اکبر بل راپورته کو تاسو ولا بل راپورته کو خیر لا العالمین مسلمون کړه خدای دې وکړي چې دا وخت نن پرسي او ورکسي او بل یو زیره يم در باندې کوم ان شاء الله د شلم پروزه باندې د شلم شپې باندې اخیری ل سورتونه ل ترجمه سره ل تجوید سره ان شاء الله ټول عام مسلمانانو درځ کوم سیده لس اخیری لس سورتونه ان شاء الله ترجمه بیم وی تجوید بیم وی نو ټول مؤمنانو مسلمانانو چې دا خو په ترجمه مزد کړي او په تجوید مزد کړي او الفاظ صحیح کړي سیده ان شاء الله العالمین جل وعلا رضا او خوخه واخا غصبا ها دا ټول غره یو چې دا جګنه تخلو دا درې چیرې تخلیو دا کسه کپویږي ور به خودس وړو کې دی کنه تصویر وړو کې دی تاریخ خلفاء لکه ټاکا
تاریخ الخلفاء د چا ده ودرېږه خپل یې وکسه پړوي ها راته پړاو به کړی مهرباني وکړه دغه کتاب دی کسې مېږي درته ها دا یې ګنا چې ابوبکر یې ګنا چې زه ټول پیغمبر نه جدا شو وتخلو نه چې چې ټول نه پهله زه تخلی هم جنګ نه پوه شوې دا کسې دروغ ویلې تی وای روایت وای دا د روایت دا دی که نه روایت دا دی کوم ځای به ټیک شوی دی مېږي نه که نه دا صحیح په کوم ځای کې دا ټیک کوم ځای به شوی دی دا یو ودرېږه دا په کوم ځای کې وای وتښتېدلو په کوم ځای کې جنګ نه تخلی و که نه جنگ په کوم ځای کې وو ایران کې وو که پاکستان کې وو په افغانستان دا څه درته خپل کتاب روایت کوو ته خپل دغه کې ډرامې کې ډرامې مه کوه تخلي دا جنګ نه په کوم جنگ کې سې جنگ خو سوی د چیرې سوی د په څه نامه دا ودرېږه نامه یې درته راخلم ودرېږه دا په دغه روایت کې جنگ احد دا جنگ احد ها جنگ احد کې څه شی وسو غاونه تخلی خپل لور دی چې ټولو نه پیله هغه کور ته راتخلی و ابوبکر او په خدای قسم که تر اوسه یهودو دومره دروغ ویلي لکه دا تاسې دا که نه مخامخ دی اوس دا یاد نه دی که څه چل دی ویې وایه زه اوس له بخاري درته ثابت کړم چې ابوبکر رضی د نبي علیه السلام په څنګ کې و نو خو دا خلفا د نه کسې د کتاب څه نامه دی کسې دی نه دروغ ولې وایه روایت که چیرې د ابوبکر دا خبره وه په خدای قسم زه دا د ټول عمر دپاره میډیا پرېږدم د دې شپږو سوو مسلمان وښیه دا کسې دغه صبر وکړه ودرېږه لږې تېز کړم درته ویې وایه نر یې ویې وایه دا پړوي که ویې وایه ودې الله بنده موږ ته نه معلومیږي دا دی که نه دغه د کوم ګوډ اندر به کړی دی خو دا یو دی که نه سعیده تی پړاو که کنه دا روایت ټول پړاو که کنه دی ځګه دی خو دغه خبره څه دا یو دی ځګه به یادوه ای سعیده ګوره موږ ته خو نه ښکاري تا ته خو ښکاري که نه پړاو که ده اردو به خو پوهېږو که نه چې ټولو نه پیله غاره تخلی و کور ته پوه شوې دا کسې ټول پوهېږي ووایه ټول پوهېږي په اردو کې وایه پښتو کې وایه مهرباني وکړه شروع غزوه حضرت ابوبکر نه دا اوس که څنګه تکبیر الله اکبر ولله الحمد دا وګوره دا روایت تو خیا دا سید دغه دا دې کنه سید شباب حسین چې دی تخلی وګوره دا روایت دی سید شباب حسین نه تخلی دا وګوره دا ویني دا تخلی و د المؤمن دار لباس د مدرسې نه تخلی و دا وګوره وکسه دا وکسه دغه دا وکسه تولند نه مېږي پېښ استغفر الله ابو بکر فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے سب سے پہلے ہی میں بھاگنے والوں میں سے تھا گاخ پلا یہی نیا دروغ والے دروغ نه وایا کچېرې دا روایت کې ابوبکر رضی الله بنده دغه روایت دی ما یاد ده دا کتاب خو راوړه دا کتاب راوړه خپل ګوګل چې دا کتاب راوړه وګسه لا اله دا اوس مسلمانانو دا بیچاره نه پیغام سیریز سکرین شاټ پیدا کړی دا والله که دغه کتاب نوم لا دغه کتاب دی لا ولا که تر اوسه لیدلی دا دې کنه کې د تاریخ الخلفاء دا روبسه ګوګل چې وایي تاریخ الخلفاء روبسه کې ګوګل چې روبسه صبر وکړه ملاکه ویل چې کوم روایت ښکاره کو دا مو منه بیا او کنه خدا نه مني دا نه ښکاري دی ته دی غریب خود سیدا اصلا کې د دې دولسم امام خو دولسم سو وکاله نه خبر اوره دغه ابوبکر لور څه نامې ده ورسه ابوبکر لور څه نامې ده وای ته په دې روایت کې نه ته وای ورته په دې روایت کې هغه ویلي چې خپل کور ته دی راغی غلطه به نوم درته ښکاره شوی کنه ته وای عائشہ نامې ده کنه عائشہ سی روایت ان کے باپ ابوبکر نے کہا کہ
دا واکساکان اوس تاسو دا خبره څه روس ابو بکر رضی الله عنه ویل اوس بیا عائشه رضی الله عنها سوله خدا د ابوبکر لور دی کنه دا کس نه ته راته خلا ودا اکثر دا روایت د چا نه دراوړل دی دا تاریخ الخلفاء والا دا کتاب دی روي بس دا تاریخ الخلفاء دی ما په مخ کې پرو د دروغ ولي وای رو بس نه صبر زه استاد صحیح البخاري دروخه نه ما ته صحیح البخاري ما خې زړه تكون غاخې دا رو بس لما تر ټولو معتبر کتاب صحیح البخاري تو پاش بابیل زما د سکین لګ دوه تک ترغیب بخاری سے روایت روکاږي کمنټ کې شپږ سوه نفر راست چا زیړې ودګورو خو دې وګوره داستا کتاب دی سید شاه صاحب داستا کتاب دی تفسیر عیاشی جلد خبره وره سید شاه صاحب داستا سو کتاب دی تفسیر عیاشی جلد اول 183 نمبر صفحه دا کم چې جنگ یادې کنه دغه کې صبر وکړه یو منټ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته وی اے علی تم کہاں تھے اے علی تم کہاں تھے دا کوم کتاب ده بخاری صحیح البخاري سید سیب غوکس ها ته دلته دی عمر او دی ابو بکر کاری صاحب مور نه کوم خبر اوره غوکس ته نرس بیا کتاب را روایت توس دروغ سره راټول کړي دي دلته اوس وګونی سلسله صحیح البخاري درته وخیم خبره ته مولا میکلک ما بنده مولا وګ دا کتاب د روایت درته وایم بیا مخکې زه پسې د روایت واوره دا روایت ده 3009 نمبر روایت معلومیږي درته کنه معلومیږي قاری سے معلومیږي 3009 دا وګوره خبره دي څه شي ده دي احد دي غزا ده على الرجالة يوم احد وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير دي احد غزا ده خاصه مرتغوكس فدي زي كي تراسه دي زي فقال ابو سفيان دالو روايه فقط ز غزا دي شاهد در ترا واخل فقال ابو سفيان رضي الله عنه په وخت کې اسلام نو قبول کړي ابو سفيان ویل في القوم محمد کله چې جنگ سخت سول او صحابه شهیدان سول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې څوک دا بزوز دی لمعتبر دی صحیح البخاري لروایتنا تاسو خو تحقیقی بحث نه منی فقط په شبهات او پسې ګرځي او زه همیشه کوشش ل تاسو سره دا کوم چې تحقیقی بحث در سره وکړم سترګې مخلاص سي سترګې مورونی سي ابو سفیان ویل چې کوم د مشرکینو د لخر د پوج مسیرو افي القوم محمد و اي رسول الله صلى الله عليه وسلم زنده ده ځکه سیالته خو یو خبره داسې راغله د صحابه او د صحابه سي په شا باندې راغلم بعضي صحابه هغه په همدغه خاطر باندې راغلل سی یو چاغه आवाज وکړل سی رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو په کوپارو منافقینو کې مشرکینو کې چا په زور आवाज وکړل سی رسول الله شهید شول دغه چې بعضي صحابه او ترغونو پورې راورسېدل د نبی علی السلام خفغان خو نماز خفغان نو دغه وخت ابو سفیان په غره باندې سر راپورته کړل په یو اسک ځای ودرېدل افي القوم محمد نبی علی السلام ستا 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيبوه نبي عليه السلام طول صحابه وتويل سي جواب مور کوي ثم قال وسغوغسا ګوریا دی اسلام په مبارک دین کې سي ابو بکر څومره غیرت درلودل لرسول الله نورست اولنۍ کس ده کتا سو خیال کړی وي دښمن دی جنگ په وخت کې د سیال نوم اخلي سي څوک سیال وي کنه د کمزوري نوم نه اخلي دی ځای ته مو پام ده که پام نه ده تاسو دلته وګورئ دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تاسو جواب مه ورکوئ اوس د جنگ په وخت کې سي یو څوک محاصره سي
یا جنگ کې دوه غیرتمن سره مخامخ سي د سیال نوم ورته اخلي. تاسې وګورئ زه دلته څه پوښتنه جنې کوم دی څه پوښتنه رانه کوي. د جنگ په وخت کې ابو سفیان د مشرکینو مسیرو په دی وخت کې نو اول سیال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا نبی علیه السلام نو وروسته دلته څه ورته وایي پیغمبر علیه السلام لغه نه وروسته آواز کوي افي القوم ابن ابي قحافه ایا ابو بکر ابن ابي قحافه ژوندی ده؟ سیال په سترګې ورته کتل بیریدل جنې خوشاله کېدل د ابو بکر په شهادت باندې دوم نومي امدا ورته اخلي افي القوم ابن ابي قحافه ثلاث مرات النبي عليه السلام بیا ورته ویل جواب مو ورکوي ثم اوس دوم دریم سیال ته رسول الله سره او رسول الله پرته دوم سیال ته ګوریا افي القوم ابن الخطاب ایا عمر ابن الخطاب ژوندی ستا؟ ثلاث مرات درې ځلې دا اواز وکړل ثم رجع واپس ول الى اصحابه خپلو ملګرو ته فقال اما هؤلاء فقد قتلوا اواز وکړل چې دا درې سره وزلی سوي دي رسول الله او ابو بکر او عمر دا ټول وزلی سوي ولې دې بل چا نوم وانه اخیستل کله ابو بکر له عمر نه بل غیرتمن انسان وای نو دښمن به نوم اخیستلی خو وای نه اخیستل نو معلومه خبره ده چې اول رسول الله د دوی سیالو صلی الله علیه وعلى اله وسلم دوم ابو بکر دریم عمر کله چې دا درې سره اوازونه وکړل خو رسول الله ورته ویل او جواب مو ورکوي اوس په دغه وخت کې ابو سفیان وویل چې دا درې سره وزلی سوي دي فقد قتلوا وسګوري فما ملك عمر نفسه عمر رضی الله عنه ځان قابو نه کړل شیر خدا د رسول الله یار د رسول الله وزیر ځان قابو نه کړل فقال كذبت والله يا عدو الله ای ابو سفیان دروغ جن دروغ وایه ای دی الله دښمن رسول الله ژوندی د ابو بکر ژوندی د عمر ژوندی ده. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. دا صحیح البخاری ده. تاسې کوم روایت راوړی ده هغه د بخاری روایت نه ده. تاسې کوم روایت راوړی ده هغه په عمر رضی الله عنه پسې کوم دروغجن روایت ده صحیح روایت نه ده دروغ ده. ته د اهل سنت والجماعت په کتابونو په اصولو یا ریزان خبر کړه هغه دروغجن روایت کې راځي هغه یو راوي کاذب راوي ده دروغجن راوي ده چې عمر رضی الله عنه وایي چې زه په غره باندې په واپس ختلم او منډې مې والې شاته واپس اول خو چې څوک تختی غره ته نه تختی د غره سر ته نه خیزي ورته د غره سر ته زمری ورته خیزي چې څوک وویلې په دا سر باندې په غیشو باندې خو بیا هغه روایت دروغجن روایت هغه د ابو بکر رضی الله عنه نه ده خدای مو بیخو بنیاد وباسه چونکه عقل نه لري شعور نه لري دا د بخاری شریف روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګ کې د ابو بکر او عمر کوم صحابه چې په شار غلي دي تاسو خو قران نه منئ د احد په غزا کې څو حالات من سرغل اول سر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل وعلا فتح ور نصیب کړل نو نبی علیه السلام یو 50 صحابه و جنگ روما د احد میدان ته سلار سي دومره یو وړو کې غر وسپاته ده دغه غر الله جل وعلا د چا نصیب ور سره نه سوي لا مناسب وکړه په دغه غر باندې 50 کسه صحابه نبی علیه السلام کینو استاس مراکته کیږي صحابه او ته الله کامیابی ور نصیب کړ دغه صحابه راکته سول څو کسان پاتې سول په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه مسلمان سوی د احد لا شاده سره تاسو په صحابه وی حمله وکړه کله چې په صحابه و حمله وکړه صحابه د جنگ په حال کې نو صحابه و غنیمتونه راټولول چې کوم کوپار مردار سوي او غنائم پاته و غیر راټولول یو ناڅاپي مشرکینو د مکه حمله ور باندې وکړه دا یو ناڅاپي په خدای قسم چې دلته په زور الله اکبر در باندې وایم په باړه چنار کې به یو داس ماتوي چې په زور الله اکبر بیا د جنگ په میدان کې یو ناڅاپي څوک در باندې راسي په اسونو سواره در باندې راسي نو په دغه وخت کې چې په صحابه و شروع وکړل او یا نفر صحابه شهیدان سول په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه شهیدان سول د نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته په سر کې وسپنه ننوتلی و په دغه وخت کې کوپارو आवाज وکړل چې رسول الله شهید شو
الله په صحابه دا خبره ډېره درنه تمامه شوه. ګډوډي سره جوړه شوه د جنگ په میدان کې. نبی علیه الصلاة والسلام سره بعضې صحابه پاته ول چې هغه کې علي رضی الله عنه. متاسفانه د دوی په کتابونو کې علي رضی الله عنه نبی علیه السلام پرې ایښی ده. د ده په کتاب کې تفسیر العیاشي کې الله اکبر. و ابو بکر و عمر د نبی علیه السلام په خوا. قاری صاحب صبر دا خبره پرک. سعد بن ابي وقاص هم د ده په خوا. دا تا ته چې کوم کتاب دی وخیلو کنه دینه ته اوس دې ته جواب ورکړه کنه. تا ته چې کوم کتاب دی وخدلو ولې درونه بستلو؟ صبر وکړه جواب درکې صبر وکړه. هر سره کتاب راړو روایت راړو یو واری ابو بکر وایي بل وایي دا اوس جواب درکوم دغه کتاب درکوم چې هغه دروغجن روایت ده. بعضې کتابونو راوړی ده چې عمر رضی الله عنه وایي چې زه په شا باندې لاړم هغه دروغجن روایت ده. هغه دا مې د صحیح البخاري درته وښودلو د الله بنده چې عمر رضی الله عنه د رسول الله په خوا کې ولاړ ده. دې چې کوم وښودلو هغه تر واخله هغه نه ته پړاو کا بیا به مو در سره ومنو. نرس کوم کتابونه دروغ دي تاسو سره چې کوم پراته دي د ټولو رښتیا یا دا د اهل سنت تاسو پراته کنه د دوره کتابونه تاسو سره پراته دي کې نشته. واګسه دا د تاسو کمپنۍ نه ده چې مجوسو جوړه کړې. دا د اهل سنت و دین ده الحمدلله. دا له موږ سره چې کوم کتابونه دا د اهل سنت دین نه راوباسه کنه. دین چې کوم دا مجوسونه دي تاسو نرسي کتاب راوړئ. ما چې کوم ته تا وښودلو نو په دغه وخت کې کوم صحابه چې شاته راغلي دي را واپس سوي دي یا تښتېدلي دي دا خلک خو قرآن نه مني د الله کتاب هم نه مني. ښه اوس مثلا زه فرض مثال دا ورسره منم چې صحابه وتښتېدل څه مې ورته ویل فرض مثال دا وسره مثال منم چې صحابه وتښتېدل. یوه لحظه تاسې راسئ د دغه تښتېدلو صحابه په شان کې ربط شوی دا خو قرآن نه مني دا د الله کتاب نه مني. څلرمه سفاره چې تاسې راواخلئ په څلرمه سفاره کې رب العالمین جل وعلا د احد ټوله غزا موږ تاسو ته بیان کړې ده. د احد څه شی؟ د احد ټوله غزا یې راته بیان کړې ده. تاسې وګورئ د سورة آل عمران دا دوی سوای چې صحابه تښتېدلي دي. صحیح وتښتېدل صحابه. الله څه وایي ان الذين یوسلو 55 لمبر آیات د سورة آل عمران. څو؟ یوسلو 55 لمبر آیات 155. ان الذين بشک اغا کسان تولوا سی مخی واړول یعنی شاید درته مخی کړل یعنی په شا باندې لاړل واپس لاړل. منکم لتاسونه ای صحابه ګورئ اول خو دا منکم دا من دلته د تبعیض دپاره ده یعنی بعضی یعنی صحابه له رسول الله سره پاته و الله وایي پاته دي ورسره. خو کوم کسان چې بعضې له تاسو نه څه شی سول واپس سول څه وخت یوم التقى الجمعان کوم ورځ چې دوه لوی جماعتونه یو د مسلمانانو بل د مشرکینو سره مخامخ سول په جنگ کې د احد په میدان کې. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دوی د شیطان هغه وسوسو دغه ځای ته راورسول چې دوی هغه ترلاسه کړل. څنګه یې ترلاسه کړل چې رسول الله ورته ویل د غره به نه راکته کېږي دی راکته سول. ولقد عفى الله عنهم الله وی بلا شک ما دوی ته عفو وکړله. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. روافض په الله اعتراض لري. روافض په الله نیوکه لري. رب ورتوای ولقد عفى الله عنهم دی باړه چنار مجوسیان عفو ورته نه کوي وینا او الله سي عفو ورته کړي بې ځای عفو ورته کړي. دا یې تښتېدلي دا یې واپس سوي. رب ورته وایي ولقد عفى الله. دا قرآن مو اورېدلی ده که مو نه ده اورېدلی؟ په دې قرآن مو ایمان شته که نسته؟ اوس ابوبکر او عمر خو د رسول الله په خوا کې دي. علي رضی الله د رسول الله په خوا کې ده. هغه کوم صحابه چې په شا ولاړل واپس ول رب ورته وایي ولقد په تحقیق سره عفى الله عفو وکړه الله عنهم دوی ته له دوی ته یې دغه واپس کېدل عفو وکړل بخشش یې ورته وکړل مغفرت یې ورته وکړل. دا قرآن اوس منئ؟ د الله دا کتاب منئ؟ خلاص کو جواب ورکړه. تا ته زده نه یم تا ته چې کومه ولې نه منې
اوس ولې الله منو عفو دغه قرآن یو دی یو دقیقه چې کومه خبره تا د دې وکړه الله چې کوم کتاب تا ته وښودلو علي صاحب ما اوس درته ویل چې ما ومنله چې صحابه بعضې تښتېدلي دي الله عفو ورته وکړه تاسې دې الله دا عفو منئ چې صحابه ورته الله عفو بخشش کړی ده علي صاحب بشخش کړی دی غو تخلی خو دي کنه یې تخلی دا خو منې کنه منې الله ورته بخشش کړل که نه کړل بشخش یې کړی دی ته منې او کنه منې تختیدلی دي کنه تختیدلی الله ورته الله وایي چې واپس سوي دي هغه صحابات که اهل سنت والجماعت خو وایي چې لیکن تاسې چې څوک ښه یاسته تاسې ابوبکر عمر ښه دا دروغ وایاسته چې تا اوس په خپل خپل ویلو چې تختیدلی دي الله بشخش کړی دا خو ته منې کنه منې هغه ابوبکر عمر پکې نه هغه نور صحابه دي بالکل په شا باندې را واپس سوي دي هغه د جنگ حالات سخت حالات الله ورته عفو او بخشش وکړل چې الله معاف کړل نو سخت حالاتو کې تخلی وکړه دا خو نه منې دا خو سمانه کنه تختلی خو کنه تاسې غیرتمن یاست که الله یا تا ته خو زه داسې نه الله بشخش کړی دي خو دا خو ته ما سره منې چې تختیدلی خو دي کنه دي الله بخشش کړل الله عفو ورته وکړ نو تاسې د سړي څه منئ چې صحابه ورته وایي صحابه تښتېدلي دي تا خو اوس دا په خپل خپل ویلو کنه چې تختیدلی دي صحیح دی دا د سره مانم چې الله بشخش کړی دي خلاص سو خبره خلاص سو الله جل وعلا معاف کړل د دوی دغه تیروتنه دغه کوم کار چې وکړل معاف کړه کنه دا سره زمانام چې معاف کړه ټیک شواله کری صاحب ما خبره وره کری صاحب معاف کړه ټیک ده او دا خو منې چې تختیدلی وکنه الله عفو وکړله تاسې اوس منئ دا قرآن چې الله صحابه ورته عفو بخشش کړی ده معلوم یې خدا خو سامانه چې تختیدلی وکنه او بنده د الله قسم توبو چیکا هغه درته وای چې ته حضرت ابوبکر حضرت عمر یادې دا تاسو دروغ وایاست با صحابه تلی دي درته وای دا حضرت ابوبکر حضرت عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کیو زه ته دایم کنه چې ټیک ته غانی تخلی کوم تخلی غه خو منیر سکنه هغه خو قرآن وایي چې واپس سوي دي الله کتاب وایي ودی الله بنده هغه قرآن وایي چې واپس خپل خپل دا روایت وکړو چې کم تختیدلی دي هغه خدای بشخش کړی دي دا ته منې و قرآن وایي دی الله کتاب وایي و دا خو کیسه ده کنه ته خو به داسې مې چې نه تختیدلی نه دي کنه اوس ته په خپل روایت کې ویلو چې کم تختیدلی دي الله بشخش کړی دي دا خو عمر یادوي بلا دی ابوبکر عمر درو ګرځي ابوبکر عمر خو مله بخاری درته خو در سید نبی علی السلام په خوا کې ول اوس به تا یو کتاب ز درته وخیمه تفسیر العیاشی سی علی رضی الله عنهم تختیدلی دي تاسو په کتاب کې منی ته غا خبره پرېږده ته مو سره دا ومنه چې دا کومه کیسه تاسو په خپل هغه پرېږده دا ومنه کا صبر وکړه قاری صاحب روایت روکا قاری صاحب هغه کتاب رو بس چې کوم د سید شاه وخیلو هغه کتاب رو بس اوس ټول تر مخې کا درته روکاږي صبر وکړه لږ صبر هم تاسو کتاب دی زمونږ نه دی مکتبی بندي دي کپاغي کې پیدا نشو ما سره اردو والا شته دی بیا ښه نه زه اوس داسې مواد لرم چې هغه مې ټول ورته ساتلي دي انکاري صاحب ښه د ما دا کمره غټه کړي دا تفسیر العیاشی ده علي صاحب راځه په خیر دا تفسیر عیاشی ده تفسیر العیاشی ولي کدر سره د دې جزء اول ده ښه جزء اول ویني صحیح ده یوم احد خاوس بدلته صفحې ته راسو 155 نمبر روایت ده دا راځي ګوره عن الحسين ابن ابي علاء عن ابي عبد الله عليه السلام وذكر يوم احد دا روایت د سیلان دی براسو په دې ځای کې وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اين كنت يا علي تچيري وي زدي ولي تنها پریخي وما په احد په میدان کې د تا کتاب د تفسیر العیاشی دا راوړی ده
علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام په خوا کې نو صحیح. ما دا ګوره د موږ اعتراض نه ده په علي رضی الله عنه. صبر دا د موږ اعتراض نه ده په علي رضی الله عنه. علي رضی الله عنه شیر خدا و هغه له جنګ نه تښتېدل، هغه زمری دی الله و، هغه زمری دی رسول الله و. بیا ته وایې چې دا تقدیر و. ګونګای سا خبره درته پوره کړمه، هغه زمری دی الله و دی الله دی رسول و، هغه حیدر و، هغه کرار و رضی الله عنه و ارضاه، هغه دی رسول الله په څنګ کې و، هغه دی ابو بکر و دی عمر په څنګ کې و دی رسول الله په خوا کې. لیکن دی تا کتاب وایي یا رسول الله څه ورته وایي؟ وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا علي اين كنت فقال یا رسول الله. علي رضی الله عنه ورته ویل چې زه په ځمکه پسې پروت وم، ځان مې پټ کړی و. یعنی تا کتاب ما خو ابو بکر و عمر درته ثابت کړل صحیح البخاري نه د اهل سنت تر ټولو بهترین صحیح کتاب ده. تاسو کله کتاب راوړي کله کتاب راوړي خو دا هم ته ثابت ک کنه چې هغه څه ویلو چې زه ته خل نه دا ته ثابت ک کنه څه شي ثابت کړم. دا اوس چې کومه کیسه تا وکړه تختیدل نه زه پټ شوی وم. نو د پټېدلو د تختیدلو فرق څه شي ده؟ نو خدا خطا اوس دینه ثابت ک کنه اوس خو ته دا شعر خدای کنه هغه خو د تا کتاب وای د ته خپل کتاب منی د تا خپل کتاب د سوی دا وای علي رضی الله عنه ولود نبی علی السلام رسول الله ورته وای ست چیرې تللی ویله مانه علي رضی الله عنه ورته وای چې په ځمکه کې پروت هم دا سیدان پټ کړی او خاصی کنه دا خو ته ثابت ک کنه دا خو ته صحابه کې کنه سید شار اوچت کا وس رب العالمین جل وعلا سيدي یو څه شي معافي صحابه او توکل خلاص سو خبره تاسو اوس د رب قران نه منئ. یا خبره خو خلاص شو کاری صاحب کنه معافي او تکړی خبره خلاص شو صحیح ده کاری صاحب. خو د تا کې څه شي معافي وته وکړه در تر واخلم د دې ته څه جواب کوي؟ سي علي رضی الله عنه د نبی علی السلام په خوا کې نو پټ سوی وجینی څه وایي اوس؟ خو سي ته د څه غنې د صحابه کې غنې کنه زه خو د تا ټول مذهب ته دروغجن وایم په همدغه خاطر چې دا ټول روایتونه دروغجن دي د اهل بیت او بدنامي ده پکې. د تا کتاب د ته خپل کتاب منې کنه سید شار اوچت کا خدا بل مګری کتا کې بیا پرتو تنگ شو څنګه ښه دی لري کړه هغه بیرته راپورته کړه دی لري کړه ښه قاری صاحب دا څنګه وایي چې دغه وایي کله وایي شي کېږم کله وایي سنی کېږم نه پیغام څوک هجرت وایي. سلام قاری صاحب خوبی؟ خوب هستی؟ شکر. میبخشید من شب دیگه هم اومدیم در لایفتون میخواستیم یک چند سوال داشته باشم. من بحث نمیتونم چون من خودم اطلاعات ندارم، فقط چند سوال میکنم اگر بتانین که یک سوال بکو زود کو. تشکر. یکی خود در قسمت امی وضو گرفتن ما شیعه هستم، درست است؟ فرق میکنه. مثلا ما وضو میگیریم آب را از بالا در پایین میندازیم، یعنی شما از پایین به بالا آب رد میکنین که وقتی دست خدا یعنی میشیم به خاطر وضو، یعنی در نظرتان منطقی است؟ میگه ما چون دیدیم دیگه، چون خودم نه صحیح کنی. اهل سنت و جماعت از اینجا روی شروع میکنه اینجا تا اینجا از بالا پایین میایه، ای پایین هستی یک. بعض اهل سنت و جماعت از اینجا شروع میکنه اینجا پایین میشه آب، اینجا پایین میشه ای رقم دستار چی نمیکنه آب نمیپرته ایسی کو از اینجا شروع میکنه اینجا به پایان میرسه اینجا یک. بعض یک مثال عقلی ما به شما بتم که شما آیات های و احادیث خوب نمیفهمی، لیکن یک مثال عقلی شما در یک بلدینگ زندگی میکنی که امو بلدینگ 5 منزل هست نی؟ حال شما در 4 منزل هستی. شما میتونی که امو منزل خودت امو زینوتا چوی په فارسی کې زینوتا زینه را فهمیدم. زینه شما میتونی که فقط امو زینه را بشویید و منزل سیوم منزل چهارم و منزل سیوم منزل دو منزل یک
چی نشوه خراب نشوه میتانی نه خب امکان نداره باید از 4 شروع بکنید 4 صفحه بکنید و بشوید و سوم بشوید و چهارم و دوم بشوید و اول بشوید تا که به اول رسیدی بخیر چی شد؟ ها؟ خلاص شد حالی مثلا از اینجا اهل سنت شروع میکنه میای تا اول تا اینجا تا مرفق همه صفحه میشه یعنی از بالا از آب بندازی نیست مثلا یک کس از این طرف میشوه یک از این طرف میشوه این قدر اختلاف نیست این بسیط این مشکل نداره این قدر مشکل نیست این مسائلی که کوچک هست این قدر مشکل نیست کسی که از این طرف میشوه کسی که از این طرف میشوه هر دویش صحیح هست لیکن این قدر زیاد دیگه چون ما دمی مشکلاتی وضوع که من متوجه می شدم در قسمت مس یعنی ما مس میکنم شما میشوین ولی در قرآن هم که بدیدیم اونجا نوشته است مس نوشته بود خب امام علی رضی الله عنه قبول داری؟ بله خب ما امی روایتا به شما نشانه میتم لیکن علی مکتبه های شما بند است در ایران اینترنت نیست سعی کنید مرآة العقول یک دقیقه الکافی معتبر کتاب شما هست امام صادق علیه السلام می فرماید در کافی جلد 30 صفحه 35 اذا نسیت وقتی که چی دستهارا شویدی و روی شما باقی بود امی کامل روایت است روی بشوید بعد از روی شویدن دستهارا بشوید دستا که میشونیدی مسح سر را بکنید و در اخیر فغسل رجلیک امطر الفاظ میایه فغسل رجلیک امام صادق علیه السلام یک صبر کنید که ما اینجا در دیگه جای ببینیم باری شوی در قرآن آمده مس آمده یعنی ما در قرآن خوندم من کتاب خود ما نخوندم خب امام علی ندارم در کتاب خود ما امام علی رضی الله قرآن نفهمید نه منظورم همین کتابایی که بعد از قرآن شریف جور شده من اینا را باور ندارم در اینا من فقط قرآن میخونم معنایش و متوجه نیست او رقم نیست او سعی کنید ما در امو آیات اگر شما بروید فغسلوا وجوهکم امو ترتیب آیات ببینید فغسلوا وجوها ها چی داره؟ فتحه داره وجوهكم وأيدي يكم يا چی داره؟ زبر داره فتحه داره إلى المرافق وامسحوا برؤوسي سين چی داره؟ زیر کسره داره و ارجو لا چی داره؟ زبر امی واو معطوف هست بچی بفغسلو وجوهكم سيكونت وجوها وأيديا وأرجولا لكن برؤوسي مسح هست از خاطر ترتیب خداوند متعال پایها در آخر آیات ذکر کرد مثلا خداوند متعال سيكون القرآن ای رقم یک کتاب معجز هست مثلا اگر خداوند فرمود که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم وامسحوا برؤوسکم بس در اینجا یک اعتراض میه که چرا خداوند متعال که در جسم انسان اخیری پای هست چرا مقدم کد بسر میفهمی یا نمیفهمی حالی از خاطر ترتیب از دستها از اینجا شروع میشه دندان هست بینی هست روی هست دستها هست بعد سری مس هست اخیری چی هست چرا که در جسم انسان اخیری پای هست از خاطر ترتیب خداوند متعال پای در اخیری ذکر کرد لیکن اونجا که واو هست واو معطوف هست بچی بفغسلو خب اینجا آیه رو نشته که کسی در کامنت اگر متوجه شده باشین فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و مسکم چیه دیگه اینجا در کامنت نشته که کسی آیه رو درست نشته که فکر کنم یعنی منظورم اینجا که اینجا از مس نام برده از شستن نام نبرده یعنی این چطور میشه در نظر خودتون چی؟ اینجا از مس اسم برده یعنی از مس یعنی از شستن نگفته سر هست
وامسحوا وامسحوا برؤوسكم ارجلكم رؤوسكم نيس رؤوسكم ما آل سيكوني برادر عزيز إن جاء از أهل بيت قرآن ما شما خوب ميفهمين يا أهل بيت طبعا أهل بيت ميفهم خوب آل كامري مرة كلان بكوني از أخيري بشما إن جاء مي روايتار شما خوب گوش بگیرید رواية چی هست؟ صحيح کی روایت کرد؟ الكوفي كليني جلد سي صفحة 35 مجلسي در بحار الأنوار در مرآة العقول جلد 13 صفحة 113 بهبودي كلام ترين محدثين شما هز بهبودي هز مجلسي هز كليني هز رواية شي هز صحيح إن جابي بنيت إن جابي بنيت أبي عبد الله عليه السلام كجاهز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسيت شو وقت أزيادة رفت فغسل ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه إن جميع ميمي لكن ما أموتشيز ده آخر ميم إن جابي بند وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك مسح رأس سربكنيد ثم اغسل رجليك بايا بشويد إن جا سرچي ميغا فامسح رأسك يعني مسح سربكنيد ثم اغسل رجليك بعد إيخو إمام الصادق عليه إمام علي چي فرمايا سيكونيد أهم أهل بيت أصدر أمير رواية كتاب چي هست الاستبصار أصول 4 شما هست برادر عزيز 4 كتاب معتبر در 4 كتاب معتبر رواية ميه الاستبصار للطوسي أول جلد 65 صفحة ببينت عن زيد بن علي زيد بچي إمام زين العابدين عليه السلام هست علي بن الحسين يك إمام عن آبائه از حسين عليه السلام عن علي عليه السلام از إمام علي قال جلست أتوضأ ما دغه فارسی بخیر نه ګډه وډه سوي ده نه پیغام مشکل نه پښتو میفهم ولی صحبت نمیتونم ما فقط پښتو میفهم خوب صحیح وای زکه استلم او دس می کول فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم راغل ماسك له او د شروع کول فقال لي وي رسول الله ما تويل صلى الله عليه وعلى آله وسلم طول مؤمنان خوندور درود پر رسول الله صلى الله عليه وسلم وايست درني ودقيقه وقت پس پورته سوي ده الله اكبر الله دي قاری سے محترم دا بدرو ګنټو تر سي غمس الله ادي ولا سو وقت درني ودقيقه تر رسيدل يا رب يا الله دا ابابيل خو په دنیا او آخرت کې سره لړې کړ يا الله لجهنم نه دفاع وکړي لکه څنګه سيدي دي رب العالمين وګوره صبر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تويل بري ما قف تمضمض واستنشق خلو بريمينزا او بازا بريمينزا واستنثر ثم اغسل 3 امو چکی رقم يكون رقم استنثار پختو کی مرانه هیر سوي ده څه شي ورته وای پوزه سوال يا سوغول يا څه شي ورته وای صفا کول فقال خا اوس دې ځای ته وګوره بیا لاسونه پریمینځه او بیا په سر باندې مسح وکړه بیا خې په خ پریمینځه بیا په خې پریمینځه دواړه په خې پریمینځه فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قفت علي خلال أصابع بكون خلال أصابع مي فمي كمي تانكي كاميرا صبر كوب كاميرا واسب خلال أصابع رقم قرص زي درته رقم خلال بكون
برای ما رسول الله علی رضی الله عنه میفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما گفت، لیکن برای ما گفت که قدمین او رجلین بشویید. دیگه کتاب معتبر کتابی شما هست، تهذیب الاحکام جلد اول صفحه درینیوی، وسائل الشیعه جلد اول صفحه 280 عن عبد الله ابن الحسن ما ينجا سبركوس أداء قال كتب علي عليه السلام إلى محمد ابن أبي بكر وأهل مصر. علي رضي الله عنه خطور تولك محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أو دي مصر خلقوته. ثم الوضوء در أغلوي خطك دي أو دس ترتيب شتاسي وزود أو دس داسي كوي، فإنه من تمام الصلاة دا أو دس بركوي زكدا دي المنزو بركون كده. اغسل كفيك 3 مرات. كفا خمي فمي أنا مي فمي وتمضمض خلو بريمين زدري زلي، واستنشق باز بريمين زدري زلي، مخ بريمين زدري زلي، واغسل يدك 3 مرات إلى المرافق ثم دريزلي لا سنة بريمينزا ثم امسح رأسك مسح يسار بكنين ثم اغسل رجليك اليمنى 3 مرات. باي راس سيدة فابوشويد وباي شاب سيدة فابوشويد. فإني رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإني رأيت رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ. الغارات للثقف ومستدرك الوسائل. ما رسول الله رديدم كي نبي عليه السلام يرقم وضوء كرد. إمام يعني هم يفرمين درست كان إمام از إمام زين العابدين عليه السلام، از إمام حسين عليه السلام، از إمام الصادق عليه السلام، از إمام علي عليه السلام. فارس ابونا مكركه كنا ركه رازم دغيو كتاب تذكركم دا فروع الكافدة. فامدغكي أبي عبد الله عليه السلام، فجاء عن أبي عبد الله عليه السلام ثم اغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. فيا بشويد مسحي رأس بكوني بس إلقا ديگا روايتها هست، بسیار روايتها هست. أهل بيت سيكوني. تشکر مولوی صاحب. یک سوال دیگه از مسائل شرعی است، اگر یک سوال داشته باشم اگر لطف کنین خیلی میبخشین. شما کوشش بکنید یک سوال هر روز بکنید. نه فقط یک سوالی است که به خاطر من چون بسیار مشکل هستم همین مثلا شما پرسان کنم اگر شما یک دیدگاه خود بگین. این مسئله طوری است که ما در افغانستان قبل از سقوط افغانستان در افغانستان ما زندگی میکردم. ما ازدواج کرده بودم با مردم پشتون ما اهل سنت بود. در یک از ولایت ما وظیفه داشتم. باز اونجا که ازدواج کردیم یعنی حدوداً 3 سال با هم بودیم و یک بچه دارم. الان او خانم بر ما نمیتن، یعنی مثلا اگر مجبور میشدم گپ تا خشونت میکشید و دیگه اونا را خانم اونا نمیتن. اینا مثلا ما باید چه کار کنم؟ در نظر از نظر شرعی شما چه کار باید کنیم؟ والله برادري عزيز يا چیزا در ما بین تو در ما بین مو قريباي تو ما نمیفهمیم. برادري عزيز ما خود فقط همه مردم از ما میگه که با می قضیه را چی کنید، با می قضیه. خداوند متعال مهربان هست که شما بروید و امو عقیده خودت که داری، عقیده اهل بیت حقیقی را قبول بکنید و عقائد اهل بیت و دین اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم را قبول بکنید و اونجا مو کلانهای شما را بیاورید یا صلح بکنید. خداوند متعال در قرآن می فرمای و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اگر در مابین شما اصلاح امکان باشه خداوند متعال در مابین شما صلح میکنه. لیکن اگر صلح نباشه به شما زنها زیاد هست و با می زنی که هست شوهرها زیاد هست. طوری است که ما هیچ مشکلی نداشتیم، فقط خوش آرام زندگی میکردیم. یک طفلم بچم دارم که در این مشکل افتادیم. مثلا مدت خواست که زنش تو اهل سنت هست؟ بله زين سيكون برادر عزيز أهل السنة نميتنا كي قتي شيء نكاح بكونه وشيء نميتنا كتي أهل السنة نكاح بكونه.
والا ما طوری بود که ما هیچ مشکلی نداشتیم، حتی خانوادهش هم مشکل نداشت، فقط کاکایشان مشکل داشتن. علی کسا بگویه که ما قطع یک هندو مشکل نداریم قطعش عروسی میکنه، میتونه؟ نمیتونه. مثلا یک کس بگویه که یک عیسوی هست، کریشتن هست، نصرانی هست، مشرک هست، یو څوک وایي چې زه له مشرک او هندو نصراني سره نکاح کوم، مشکل هم په منځ کې نشته، نه کېږي دا د شریعت. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. برو بخیر برادر عزیز، آلی که ما نشانه دادیم، به خدا قسم اهل بیت از ما هست، به خدا قسم اهل بیت و اهل سنت والجماعت و صحابه کلش یک دین داره، فقط همین مردم دین را نمیفهمیم با کجا برد. برو بخیر، اونجا قطع علمای اهل سنت والجماعت چی شبهات داری، چی